په افغانستان کې فقر، بیکاري او د کاري فرصتونو نشتون د خلکو د ژوند له سترو ننګونو څخه شمیرل کیږي. د اوږدې جګړې او ناامنیو له امله په هیواد کې زرګونه ځوانان له زده کړو او مسلکي مهارتونو بې برخې پاتې شوي او د کار زمینه ورته نه ده برابره شوې. د دغه ستونزو د حل لپاره هر هغه ګام چې د خلکو د ځان بسیاینې، اقتصادي پیاوړتیا او د کار د فرصتونو په برخه کې واخیستل شي، د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه د 9 ملي او نړیوالو موسسو سره د 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي د دغو هوکړه لیکونو له مخې به د هیواد په 10 ولایتونو کې هیوادوالو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی زیاتوي په ځانګړي ډول د ماشومانو د ساتنې په برخه کې به د زیانمنو ماشومانو ملاتړ وشي او په ټوله کې لسګونه زره هیوادوال به له دې پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 6.5 میلیونه ډالرو پر ارزښت له 9 ملي او بین المللي مؤسساتو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د یادو هوکړه لیکونو پر اساس به په 10 بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونو زره هیوادوالو ته د فني او حرفوي زده کړو، همدارنګه د ماشومانو د ساتنې او د ماشومانو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې خدمات وړاندې شي. دغه اقدام کولی شي په هیواد کې د بیکارۍ د کچې په راټیټولو کې اغیزمن رول ولوبوي. هغه ځوانان چې مسلکي زده کړې ترلاسه کوي نه یوازې د ځان لپاره د عاید سرچینه برابروي، بلکې د نورو لپاره هم د کار زمینې رامنځته کولی شي. د ماشومانو ساتنه او د هغوی ملاتړ د یوې باثباته راتلونکي ضمانت دی او د ټولنې پر رواني او اجتماعي سلامتۍ مثبته اغیز لري. په ټوله کې د دې هوکړه لیکونو له برکته به د ټولنې بیلابیل قشرونه، ځوانان، زیانمن ماشومان، بیکاره کسان او ان کورنۍ د داسې فرصتونو درلودونکي شي چې د دوی ژوند ته به نوې هیله، اقتصادي ثبات او ټولنیز سهولتونه وروبخي. دا ډول پروګرامونه نه یوازې د اوسني نسل د ستونزو د هواري لپاره مهم دي، بلکې د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو بنسټیز بدلون رامنځته کولی شي.